ښاغلی همدرد، تاسو ته هم ښه راغلاست. وایم تاسې د نړیوال بانک راپور په هکله څه نظر لرئ چې وایي صادرات زیات شوي دي؟ اشاره شوې ده چې ازبکستان او له هند سره سوداګري زیاته شوې ده. جناب ناظر صاحب، تاسو ته، شینواره صاحب ته، الکوزي صاحب ته، ټول هیوادوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام. زه فکر کوم د جمهوریت په وخت کې د موږ تاسو په یاد دي دغه د پاکستان سره د تورخم د دروازې بندېدل او د بولدک د دروازې بندېدل، د دغه تاثیر په هغه وخت کې موږ تاسو لا ور کړی وو او هغه پخوانی تاثیر نه و پاتې چې کله به د تورخم دروازه بنده شوه او ټول افغانان به ورخطا او هر څه به 100% جکسو یا به 50% یا 80% به قیمتونه جکسو او خلک به ورخطا او اقتصادي اړخه. اوس هغه وضعیت کې موږ تاسو نه یو، له 80-90 هیوادونو سره تقریبا موږ تاسو سوداګري لرو او دا چې له پاکستان سره د تورخم دروازه بنده شو، د موږ تاسو تازه میوي یو څه په خپل په داخل د وطن کې خرڅ شوی، یو څه د ازبکستان نه لارې نه ولاړې د هوایي دهلیز حقوق شي نه خو ته هغه امضا کیږي، هغه اجرات به وروسته کیږي، ولې یو څه دغه تازه میوې او کرنیز محصولات چې موږ تاسو درلودل او هغه تیار د ته آماده او چې باید صادر شي، هغه د الوتکو لارې تر هند پورې ورسېدل. نو دا یو ډېره ښه پرېکړه وه په عین وخت کې چې تاجرانو ته هم ډېر زیات زیان وانه ویښته. طبیعي خبره ده، زیان به ویښته خو ډېر زیات زیان ورته وانه ویښته او په بدیلو لارو باندې په ډېر عجلانه او عاجل ډول سره کار کول، زه فکر کوم دا یو مثبت اقدام و. وزیر د تجارت چې په ډېر کم وخت کې د وکولای شوی چې مختلفو هیوادونو سره اړیکې ونیسي، هند ته په ځانګړي ډول د سفر وکړي او اړیکې ورسره جوړې کړي. هند ډېر یو لوی اقتصاد د نفوس هم ډېر زیات ده او موږ تاسو کولی شو که له هند سره تجارتي اړیکې نور هم پراخې کړو او هغه ټاکس، هغه کرایه او هغه ګمرک چې زموږ تاسو په تولیداتو باندې راځي یا په وارداتو باندې راځي هغه ورته کم کړي، نو هم به زموږ تاسو تجاران سپورټ شوي وي، حمایت به یې شوی وي او هم تر هند پورې به دغه کرایه نور دوی ته قیمت نه تمامیږي. البته دا جناب عزیزي صاحب وزیر د تجارت هم دا په خپل خبرو کې په هند کې ویلي چې مخکې هغه کوم قیمت چې په دوی باندې په تیاره کې په انتقال راته، مثلا فکر کوم په فی ټنو که فی کیلو که څومره ویل چې $1 راته، هغه به اوس 80 سنټ اخیستل کېږي، یعنې له $1 نه قیمت راټیټه کړی ده ورته 80 سنټو ته. دا په دې معنا ده چې دوی خپله په یو شکل لکه سبسایډي یا سبسیډي چې ورکوي او له تاجرانو سره کومک کوي. دا مثبت اقدام زه ارزوم. له ازبکستان او هند سره د اړیکو پیاوړي کول به حد اقل په پاکستان دا فشار وارد کړي چې دوی په راتلونکي کې د افغانستان سره نور دغه اقتصادي لوبه ونه کړي چې هر کله د افغانانو د کرنیزو حاصلاتو د صادراتو وخت وي او دوی په موږ تاسو دروازه را بنده کړي، موږ تاسو ټولې میوې او بانجان او نور شیونه په لارو کې خراب شي. اوس په پاکستان هم فشار ده، داسې نه ده چې یوازې په افغانستان فشار ده. تاسو که دا اوس پېښور ته لاړ شئ، نمک منډۍ ته چیرې چې دغه 2 نمبر یا دغه جعلي یا ډېرې بې کیفیته دواګانې چې خاص هلته پې لیکلي دي چې اونلی فار ایکسپورټ ټو افغانستان، یعنې یوازې افغانستان ته د صادراتو لپاره دا جوړېږي، کیفیت یې ډېر ټیټ ده. هغه نمک منډۍ له شکست سره مخ ده، تقریبا د بندیدو په حالت کې ده، په هغو ډېر زیات فشار وارد شوی. په کوزه پښتونخوا کې تاسو وګورئ خلک یو خبره بل هم د ښاغلی همدرد دا د دوا یادونه زیات کیږي، هغه څه چې ملا برادر هم ورته اشاره درلوده چې له پاکستان څخه باید دوا افغانستان ته وارده نشي. اوس پوښتنه دا ده چې اوس که سبا احیانا په افغانستان کې دوا نه پیدا کیږي، بیا به څه کیږي؟ مثلا آیا له هند څخه رسیدګي کیږي په وخت باندې افغانستان ته دوا رسیږي؟ بل هند کولی شي چې ټول افغانستان ته په یو وخت کې هغه څه چې د پاکستان بازارونه او په افغانستان کې راتله دواګانې دغه تشه هند کولی شي؟ بې کیفیته دواګانو په ځای چې هغه په کیلو باندې په موږ تاسو باندې تقریبا خرڅوي، له هغه څخه هغه 1 کیلو یا 2 کیلو با کیفیته دوا چې له هند څخه وارده شي، د هند په صحي برخه کې ډېر مخته ده، په نړیواله کچه باندې د دوی درملتونونه او د دوی روغتونونه، د دوی ډاکټران دا ډېر زیات شهرت لري، دوا هم ډېره با کیفیته ده. که هغه راوارده شي د اوس لپاره دا به یو موقتي حل لاره واوسېږي، ولې کوم چیرې موږ تاسو غواړو چې دایمي حل لاره ورته پیدا کړو. دایمي حل لاره بیا دا ده چې موږ تاسو له هند او له امریکې او له اروپا او له ځینو نورو هیوادونو سره حتی جاپان سره په دې برخه کې وغږیږو چې په افغانستان کې د دوا تولیدولو فابریکې موږ ته جوړې کړي. په هغه حالت کې به بیا موږ تاسو د طویل المدت یا د اوږدمهاله لپاره وکولی شو چې د دوایي د واردات راکم کړو او بالاخره په ځان بسیاینې ته ورسېږو. د اوس لپاره طبیعي خبره ده موږ د پاکستان په همدغه بې کیفیته دواګانو باندې هم اتکا کوو، خو بهتره دا ده چې با کیفیته دواګانې که له پاکستان هم راواردېږي، با کیفیت راوارد دي چې نو ښاغلی همدرد فکر نه کوي غوره به دا و چې اول بدیل لارې پیدا شي بیا ورسره سوداګري بند شي؟ داسې ښه راځي که نه اول ورسره سوداګري بند شي له هغې وروسته په بدیلو لارو باندې فکر وشي؟ کوم یو فکر کوي چې ښه راځي؟
بدبختانه دلته افغانستان ته دا وخت ور نکړلای سو چې دوی یو ځلې بدیل لارې پیدا کړي، بیا له پاکستان سره په دې اړه باندې پریکړه وکړي چې دوی لارې ورسره بند کړي، تجارت ورسره بند کړي. او کنه موږ تاسو ولدل چې د تورخم دروازه بنده و، د موږ تاسو بانجان، د موږ تاسو تازه میوه، انار او نور شي نه ټول د تورخم په دروازه کې موټر ولاړې وغه خرابېدو په حال کې. پاکستان دروازه نه خلاصوله، دوی چې نه خلاصوله د افغانستان اوسنیو حاکمانو هم دا پریکړه وکړه چې د موږ له خوا هم در بندو، له تاسو سره نور بيخي تجارت نه کوو. 3 میاشتې خپل سوداګرو ته وخت ورکړی چې حسابونه مر خلاص کړي له پاکستان سره او راسي. یعنی دا داسې څه نه وو چې زمونږ تاسو د خوخي پریکړه ووسیږي. موږ تاسو یعنی موږ تاسو نه هدف افغانستان د پټوله کې اوسنی حاکمان په افغانستان کې د ته مجبور سو چې دوی باید یو پریکړه باید تر سره کړي. دغه پریکړه کول ته مجبور سوي دي. دا د دوی ډېر مننه ښاغلی همدرد. دې تاسو هم پوهیږئ زم پوهیږم شینواری صاحب الکوزی صاحب ټول افغانان پرې پوهیږي چې زمونږ تاسو ګټه په دې کې ده، د پاکستان ګټه په دې کې ده چې موږ یو بل سره بغیر یو بل ته لستونزو پیدا کولو سوداګري وکړو. د پاکستان د ترانزیت لاره موږ ته ارزانه تمامېږي، تجارت مرتد د افغانستان په ګټه ده. خو بدبختانه د پاکستان د حکومت د په ځانګړي ډول دغه نظامی رژیم چې ده د دوی دغه پالیسیان د افغانستان پر وړاندې دا نه انساني دي، نه اقتصادي اخلاق او اصول سره برابر دي او نه د افغانانو په ګټه دي. ډېر مننه ښاغلی همدرد.